موسی علیه السلام تکلیفونه په دغه آیات کې چې الله تعالی وویل چې ولا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وکان عند الله وجیها. الله ویل ای مؤمنانو د موسی علیه السلام د امت په رقم مه کېږئ د یهودو په رقم چې هغو موسی علیه السلام ته زیرتونه رسول تاسې ماته رارسوئ داسې مه جوړېږئ. موسی علیه السلام زیرتونه نو بیا روح المعانی تفسیر چې 22 جلد وګورئ او تفسیر درالمنصور چې 6 جلد وګورئ او دغسې عزیزو تفاسیر چې 9 جلد وګورئ همدغسې معرف القرآن چې 8 جلد وګورئ دا د موسی علیه السلام تکلیفونه یې هلته راخیست چې څه تکالیف ورته رسېدلي دي. یو تکلیف یې په هغه کې دا راخیستی دی چې موسی علیه السلام ډېر حیاداره پیغمبر و ډېر حیاناکه پیغمبر و دغه د خلکو سره خلط ولط نه لمبېدی نه د حیا انسان ډېر حیا لري. خپله پیغمبر علیه السلام هلته بخاري شریف کې باب راځي د حیا وایي پیغمبر علیه السلام دومره حیا درلودل دومره حیا لکه یو پیغله انجلۍ چې په خپل پوړني کې څنګه ځان پټوي رسول علیه السلام دومره حیا درلودل. د رسول علیه السلام حیا وایي د دا پیغله انجلۍ لا هم ډېره دومره حیاداره پیغمبر